تېره ورځ د مارجې ولسوالۍ د کیم په سیمه کې د کرکټ د پیل سوو سیالیو وروستۍ لوبه د اسحاق اتلان او اتحاد لوبډلو ترمنځ ترسره سوه چې اتلان لوبډلو د پیل سوي سیالۍ اتلولي ترلاسه کړل. د دې سیالیو نندارې ته د ورزش امریت مسؤلین ګڼ شمېر مینوال او د سیمې اوسېدونکي راغلي وه. د مارجې ولسوالۍ د ورزش امیر محمد اسماعیل زاهد وایي د پیل سوو سیالیو څخه د ځوانانو ورزش ته تشویق کول دي او غواړي راتلونکي هم د ورزش د لا پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه په لار واچوي. په دې کې د اوه ورځې بازي جریان درلودی، په دې کې د 24 لوبډلې فاینل ته ووتلې چې هغو ته موږ یو ونډام څکل په لار اچولی و. بلخوا د کرکټ لوبې یو تن لوبغاړی محمد قاسم د ورزش مسؤلین لخوا د دا ډول سیالیو او ورزشي فعالیتونو د پر لار اچولو څخه خوښي ښیي. غوښتنه کوي چې د کرکټ لپاره د معیاري میدان ورته جوړ سي او لازم امکانات ورته برابر سي. موږ د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه لرو چې د ځوانانو لپاره داسې نور ټورنمنټونه هم په لاره واچوي چې ځوانان د نشهیي توکو څخه د بدو لارو څخه راوګرځي، په سپورټ ته مخه کړي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ د پیل سوو ټورنمنټونو د پای ته رسېدو سره سم د ورزش مسؤلینو او سپانسرانو لخوا چمتو سوي تحفې او ډالۍ ورزشکارانو ته ورکول سوې.